السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو په خپل افغاني مشخصاتو له افغانستان څخه امازون پلورونکی اکاونټ خلاص کړو. او مخکې له دې چې موږ امازون پلورونکی اکاونټ خلاص کړو، موږ باید ځان سره کوم مشخصات یا کوم ځانګړي اسناد ځان سره ولرو ترڅو په صحیح توګه باندې په امازون کې پلورونکی اکاونټ خلاص کړو. مخکې له دې چې موږ په امازون کې امازون پلورونکی اکاونټ خلاص کړو، موږ باید ځان سره پاسپورت یا هم الکترونیکي تذکره ورسره څنګ کې افغان یونایټډ بانک یا هم ای بي بانک، ماستر کارت یا ویزا کارت ولرو. اوس زموږ سره دا هر څه شته، یعنی افغان یونایټډ بانک ویزا کارت یا ماستر کارت او الکترونیکي تذکره پاسپورت راسره شته. اوس غواړم په خپل افغاني مشخصاتو له افغانستان څخه امازون پلورونکی اکاونټ خلاص کړم. اوس موږ کولی شو په هر مارکیټ پلیس کې د دې اسنادو په شتون کې ما چې یادونه وکړل، د دې مشخصاتو په شتون کې موږ کولی شو په هر مارکیټ پلیس کې امازون پلورونکی اکاونټ خلاص کړو. زه اوس غواړم په دې مشخصاتو په یو اس ای کې امازون پلورونکی اکاونټ خلاص کړم. تاسو هم کولی شئ په هر مارکیټ پلیس کې امازون پلورونکی اکاونټ خلاص کړئ. نو مخکې له دې چې تاسې ځینې کسان داسې اوسي چې دوی کله امازون پلورونکی اکاونټ خلاصوي، دوی وایي چې موږ دوبۍ کې امازون پلورونکی اکاونټ خلاصوو، په داسې حال کې چې هغه یې جوړ کړی وي په یو کې او یو اس ای کې اکاونټ جوړ کړی اوسي. نو د دې لپاره باید تاسو داسې وکړئ لکه هر امازون چې دی د هر مارکیټ پلیس لپاره سیلر سنټرل چې دی د هغې لپاره ځانته ویب سایټ لري. نو تاسې که یو اس ای کې مثال په ډول باندې اکاونټ جوړول غواړئ، نو تاسو به ولیکئ چې سیلر سنټرل ډاټ امازون ډاټ، که دوبۍ کې غواړئ وبلیکئ چې ای ای، که عربستان کې غواړئ وبلیکئ چې اس ای، که یو کې وغواړئ وبلیکئ ډاټ یو کې. تاسو به د همغه سیلر سنټرل ته بوځي. که غواړئ په امریکا کې جوړ کړئ ډاټ کام ولیکئ، که غواړئ په کاناډا کې جوړ کړئ ډاټ سی ای به ولیکئ، او که غواړئ چې برازیل کې جوړ کړئ نو ډاټ کام ډاټ بی آر به ولیکئ. صحیح شو. فرانسه کې غواړئ ډاټ سیلر سنټرل ډاټ امازون ډاټ اف آر به ولیکئ. اوس زه غواړم چې په کوم ځای کې سیلر سنټرل امازون پلورونکی اکاونټ جوړ کړم، په یو کې، البته یو اس ای کې. نو زه به ولیکم چې امازون ډاټ کام، انټر به کلیک او دلته به تاسې ساین اپ باندې کلیک کړئ. نو که تاسو چیرې دلته امازون ډاټ کام څه دا په نظر کې ونه نیسئ، نو تاسو ته به دا پیج راشي. کله چې تاسو ولیکئ چې سیلر سنټرل ډاټ امازون ډاټ کام، یعنی موږ غواړو چې په البته یو اس ای کې اکاونټ جوړ کړو، نو تاسو به دلته کریټ یور امازون اکاونټ په دې باندې به کلیک کړئ. صحیح. نو تاسو ته به دا پیج راخلاص شي. دلته به تاسې هغه خپل نوم، مشخصات چې تاسو خپل ورکړئ، دلته به خپل نوم ورکړئ، ایمیل ادرس به ورکړئ، او دلته به پاسورډ ورکړئ. کوم پاسورډ خپل سیلر سنټرل، تاسو ځینې کسان وایي چې زه د خپل ایمیل پاسورډ البته دلته ورکړم. نه، دلته به تاسې نوی پاسورډ د خپل سیلر سنټرل لپاره جوړوئ. صحیح دی. نو دلته ایمیل تاسو به خپل نوم او همداسې خپل نوم او تخلص ورکړئ. دلته به تاسو ایمیل ورکړئ، دلته نوی پاسورډ به جوړ کړئ سیلر سنټرل لپاره، او دلته به یې ریټایپ کړئ. نو راځم دلته زه خپل مشخصات پکې اټکوم. دلته به خپل مشخصات ورکړئ، وروسته له هغې نه به د پاسورډ بیا ریټایپ کړئ او مخکې نیکسټ باندې وکړئ. او دلته ستاسو ایمیل ته او ټي پي کوډ ځي چې بیا دلته به تاسې هغه او ټي پي کوډ ټایپ کړئ. تاسې خپل ایمیل به چک کړئ او تاسې ایمیل ته به او ټي پي کوډ تللی اوسي، او هغه 15 عدده یا هم 6 عدده او ټي پي کوډ ځي چې ستاسو ایمیل هغه به دلته تاسې. زما ایمیل ته او ټي پي کوډ راغلو. اوس دا او ټي پي کوډ دلته زه اټکول غواړم، او دلته کریټ یور امازون اکاونټ. کله مو چې دلته کلیک کړو، دلته وایي چې ویلکم هیر از وات یو ایکسپیکټ. دلته هغه دوی رول او قوانین او هر څه چې دي دا به تاسو ځان سره بیا ولولئ چې وي نیډ ا کلکولیټر. دلته یعنې دغه ټول هر څه چې دي دا به تاسو ځان سره ولولئ، او بیا دلته به بیګین باندې کلیک کړئ. دلته تاسو ته وایي چې بزنس انفارمیشن، بزنس لوکیشن به تاسو هغه ځای ورکړئ د کوم ځای په مشخصاتو چې تاسو اکاونټ جوړول غواړئ. یعنی مثال په ډول باندې اوس تاسو افغانستان په مشخصاتو اکاونټ جوړول غواړئ او تاسو خپل افغانستان کې، نو افغانستان به دلته انتخاب کړئ.
که تاسو چیرته د افغانستان اوسئ او اوسېږئ ترکیه کې اوسېږئ یا دوبۍ کې اوسېږئ او مشخصات هغه سټیزنشپ او هر څه د هغې ځای اوسي، نو تاسو به هماغه دوبۍ یا هم امریکا کې اوسئ، هماغه امریکا به انتخاب کړئ. اوس موږ په افغاني مشخصاتو باندې د اکاونټ جوړول غواړو، نو زه بزنس لوکیشن افغانستان ورکوم او دلته بزنس ټایپ که تاسو به دلته راشئ نن ایم انډیویجوال به انتخاب کړئ او دلته به تاسو هغه خپل نوم، میډل نوم، دا هر څه تاسو دلته به د خپل مشخصات ورکړئ، البته خپل نوم او تخلص به ورکړئ. وروسته له هغې نه به دې باندې کلیک کړئ او اګري اند کنټینیو باندې به تاسو کلیک کړئ. منتظر کېږو تر څو بله صفحه موږ ته راکړي. دلته به تاسې کنټري اف سټیزنشپ، یعنې تاسې اوس کوم هېواد کې اوسېږئ، زه وایم چې افغانستان به دلته ورکړم او کنټري اف برت کوم ځای کې تاسو زېږېدلي یاستئ وایم افغانستان کې. دلته به تاسې هغه خپل ډیټ اف برت ورکوئ، آیډنټیټي پروف تاسې څه ورکوئ، نیشنل آی ډي کارت ورکوئ یا پاسپورټ ورکوئ. نو دلته به تاسې هغه خپل پاسپورټ او نیشنل آی ډي کارت ورکوئ او دلته به خپل ریزیډنشل ادرس، هغه ادرس په کوم ځای کې تاسې اوسېږئ. نو دلته زه دا انتخابوم چې افغانستان ډیټ اف برت هم ورکوم اوس، او دلته راځم وایم چې نیشنل آی ډي کارت یعنې په الکترونیکي تذکره باندې د افغانستان غواړم امازون پلورونکی اکاونټ خلاص کړم او دلته به کنټري اف ایشو به هم تاسې افغانستان انتخاب کړئ. نو دلته به دا زه څه ورکوم او وروسته له هغې نه بیا مخکې ځم. دلته د خپل مشخصات به ورکړئ، وروسته له هغې نه دلته نیشنل آی ډي کارت مو خپله الکترونیکي تذکره ورکړه. نو ستاسې په الکترونیکي تذکره باندې که البته اکسپایر ډیټ نه اوسي، نو تاسو دلته یو تاریخ انتخاب کړئ او سال ورته 2050 انتخاب کړئ دلته، یعنې اکسپایر ډیټ د دې 2050 کال او ښکته به راشئ. دلته به هغه خپل تاسې ادرس ورکړئ، تاسو کوم ځای کې اوسېږئ او کوم ځای دا څه به ورکړئ. کله مو چې دا ټول مشخصات ورکړه، وروسته له هغې نه به تاسې دلته دا کاپچر به دلته لاندې ولیکئ، داسې چې دلته تاسو ته لیکل شوي، او دلته به تاسې یو خارجي نمبر څخه استفاده وکړئ چې هغه د افغانستان او پاکستان. نو تاسې به دلته د افغانستان نمبر یا پاکستان نمبر به نه ورکوئ، یو خارجي نمبر چې هغه دوبۍ اوسي، ترکیه اوسي، یو څوک یعنې دلته د افغانستان یو پین کوډ چې تاسو ته راځي، هغه پین کوډ د افغانستان او پاکستان نمبرونو ته نه راځي. نو تاسې د لومړي ځل لپاره یعنې یو ځل لپاره به تاسې دلته یو خارجي نمبر څخه استفاده کوئ او وروسته له هغې نه به تاسې دلته سینډ اس ام اس او دلته به هغه کس ته پین کوډ لاړ شي او دا پین کوډ به تاسې دلته ټایپ کړئ. دلته ما د سعودي نمبر ورکړ او او ټي پي کوډ راغلو او او ټي پي کوډ هم ما ته دلته وویل، زه اوس دا وریفای کوم او دلته نیکسټ. تاسو ته به دا سفر خلاص شي او دلته به تاسو ته ووایي چې منتلي سبسکرپشن فیس به تاسو څخه 9.9 یو اس ډي یعنې ډالر واخیستل شي او دلته تاسو ته به خپل یعنې پروفیشنل اکاونټ جوړول غواړم دلته. نو تاسو به دلته خپل البته کریډیټ کارت نمبر او هر څه دلته به تاسو ایکسپایر ډیټ او په کریډیټ کارت د چا په نوم باندې دی د هغې نوم به تاسو دلته ورکړئ. دلته به خپل بانکي مشخصات به تاسې ورکړئ او لکه ویزا کارت یا ماسټر کارت هغه څه او نیکسټ باندې به تاسو دلته کلیک کړئ. کله چې تاسې خپل د بانک ډیټیلز ورکړه، وروسته له هغې نه به تاسې دلته دا راشي چې تاسې خپل سټور نیم ورکړئ. سټور نیم به تاسې دلته یو نوم انتخاب کړئ، البته مثال په ډبل باندې زه وایم چې وایس سټور. وګورم چې دا اویلیبل دی یا نه دی اویلیبل. صحیح شو، که چېرته اویلیبل وي تاسو ته به دلته وښیي چې اویلیبل، او دا چې دی ناټ اویلیبل دی. نو زه دلته راځم یو بل نیم انتخابوم، مثال په ډول باندې زه لیکم چې ګلوبل سټور یا سباون سټور. دا ګورم چې آیا دا اویلیبل دی یا نه دی اویلیبل. دا نیم چې دی زموږ د سټور لپاره اویلیبل دی، چا نه دی اخیستی. دلته به راشئ تاسو ته وایي چې ډو یو هاف یونیورسل پروډکټ کوډ، وایي دا کوډ تاسې لرئ یا تاسې لرئ تاسې ځان سره. نو تاسې به دا ټول ورته نو او نو انتخاب کړئ. صحیح شو، او وروسته له هغې نه نیکسټ. او دلته به تاسې کنفرم کې وایي دلته تاسې د خپل د لکه موږ الکترونیکي تذکره اډ کړل، نو تاسې به
دلته خپل هغه د الکترونیکي تذکرې د مخه او د شا تصویران به تاسې اډ کړئ، دلته اپلوډ کړئ. بیا بانکي سټیټمنټ دلته اپلوډ کړئ. دلته به هغه د خپل تذکرې د مخ او د شا تصویران به تاسې اپلوډ کړئ. دلته هغه د تذکرې ستاسو د مخه تصویر او دا د بیک سایډ اپلوډ بیک سایډ او اپلوډ فرنٹ سایډ او دلته اپلوډ بانک سټیټمنټ. کله چې تاسې دلته د خپل الکترونیکي تذکره یا پاسپورټ چې وي هغه یوازې د فرنٹ سایډ تاسو څخه تصویر غواړي، نو الکترونیکي تذکره چې اوسي بیا د بیک سایډ او د فرنٹ سایډ دواړه غواړي، دا به تاسو اپلوډ کړئ. بانک سټیټمنټ به تاسو اپلوډ کړئ. دا ټول ما اپلوډ کړه او وروسته له هغې نه به تاسې نیکسټ باندې کلیک کړئ. کله مو چې نیکسټ باندې کلیک کړو نو تاسو ته به دلته ویډیو کال سکیجول کړي یا هغه اپاینټمنټ. نو ځینې کسانو ته ویډیو کال سکیجول کوي، لکه دلته وګورئ دلته موږ ته هم ویډیو کال سکیجول کړ. وایي تاسې د مې په 8 باندې کوم وخت کې تاسې غواړئ چې تاسو ته ویډیو کال سکیجول کړو. او ځینې کسانو ته ویډیو کال نه سکیجول کوي، همغه دقیقه باندې یا همغه وخت باندې چې ویډیو کال آپشن ورته راځي چې جاین ویډیو کال. کله چې جاین ویډیو کال باندې کلیک کړي همغه دقیقه دوی ته بیا لکه ویډیو کال ورسره کولی شي او دوی ته ویډیو کال کوي. بیا تاسو هغه ویډیو کال کې خپل پاسپورټ ورته ښیئ، البته الکترونیکي تذکره پاسپورټ هر څه مو چې اډ کړي اوسي هغه ورته ښیئ. ستاسې څخه هغه تذکره الکترونیکي تذکره به وګوري، وایي تاسې مخ راته وښیئ او شا به البته هغه نیشنل آی ډي کارډ شا مخ راته وښیئ. کله چې تاسو هغه ورته وښودو نو ستاسې البته هغه اکاونټ به تاسې وروسته بیا تاسو ته وایي چې په 2 ورځو کې به ستاسې اکاونټ جوړ شي. نو هغه 2 ورځې وخت هم نه نیسي، 6 ساعتو کې یا هم 8 ساعتو کې ستاسې امازون سیلر اکاونټ جوړیږي. نو زه دلته د تاریخ انتخابوم چې په کوم وخت باندې ماته باید دا ویډیو کال وکولی شي. دلته اوس ما خپل وخت اپاینټمنټ ورته سکیجول کوم، وایم چې د 8 د مې او 43 AM باندې تاسو سره ویډیو کال کول غواړم. نو دلته به دا هم آی کنفرم دی باندې به تاسو کلیک کړئ او نیکسټ باندې به تاسو کلیک کړئ. دلته چې تاسو کله نیکسټ باندې کلیک کړ او دلته به دا ټول فالیسیان به تاسو وایي جاین د ویډیو کال. دلته مطلب دا وایي چې تاسو باید په دغه خپل وخت باندې هر څه ډاکومنټ دا هر څه تاسو سره اوسي او لنګویج به موږ لنګویج هلته موږ ورته انتخاب کړل، عربي هم ورته انتخاب کړل او همداسې باید یو څه اوسیږي چې تاسو مخکې له دې چې تاسو البته ویډیو کال کوئ، یعنی په دغه 4 AM باندې 43 AM باندې چې تاسو ویډیو کال کوئ، تاسو به د سیلر اپ له لارې نه کېږي. تاسو به راځئ بیا به دلته خپل اکاونټ راخلاص کړئ. کله مو چې خپل اکاونټ راخلاص کړو مخکې له دغه ټایم چې تاسو ته ویلي وو 15 دقیقې مخکې دغه ټایم څخه به تاسو د ویډیو کال جاین ویډیو کال باندې کلیک کوئ. نو دلته به وروسته له هغې نه دې باندې کلیک کړئ او را به شئ نیکسټ باندې کلیک کړئ. نیکسټ باندې مو چې کله کلیک کړ بیا وروسته له هغې نه په 8 د مې باندې تاسې د خپل ویډیو کال مخکې له دغه ټایم چې تاسو ټاکلی وو چې 43 باندې مخکې 15 دقیقې مخکې 43 نه تاسو په جاین ویډیو کال باندې کلیک کړئ او تاسو به ځان سره ګوشکۍ حتما ولرئ، هیډفون. صحیح شو؟ نو دا څه باید تاسو ځان سره ولرئ. بیا کله چې تاسې ویډیو کال ختم شو نو تاسو دلته راځي، تاسو ته بیا هم دلته وایي چې دا یو هاف سکیجول اپاینټمنټ دومره وخت باندې. صحیح شو؟ نو دلته هغه ورځ هم ټایم درته ښیي چې 1 ورځ او 20 ساعته او 30 منټه. صحیح شو؟ د سکینډ په سکینډ ټول درته ښیي. کله چې تاسې راځئ نو دلته بیا خپل ټایم رسکیجول کوئ، په دې باندې دلته چې کلیک کړئ خپل ټایم هم تاسې رسکیجول کولی شئ او که نه دلته که نه رسکیجول کوئ هم کومه خبره نشته. زه بېرته بک راغلم. نو تاسو ته به دلته راشي، نو تاسې د دغه ټایم نه کوم ټایم چې تاسو دلته ویل شوی دی د دغه ټایم نه به تاسې البته 15 دقیقې مخکې تاسو باید دلته راشئ او جاین ویډیو کال که د موبایل له طریقه هم کوئ تاسو به ګوګل کروم او ګوګل کروم یا هم ګوګل کې براوزر کې به تاسو دا راخلاص کړئ. په سیلر اپ کې به تاسو ویډیو کال ورسره نشئ کولی. بیا 15 دقیقې مخکې دغه وخت نه جاین ویډیو کال باندې کلیک کړئ او تاسو سره ویډیو کال وکړي او 4 ساعته وروسته یا 6 ساعته وروسته به ستاسو اکاونټ جوړ شي. دا په افغاني مشخصاتو موږ څنګه له افغانستان څخه امازون پلورونکی اکاونټ جوړولی شو.